मिली हिंदारा څه شی دی په دې کې زمونږ روماني داستانونه پټ دي زما خوش رنگ زما مزبل ځای سنم را سفر څنګ زما دې کې یوسف خان شیربانو ادم درخانه او داسې نور ډېرې روماني کیسې کومې چې زمونږ په چاپېرچل کې تېرې شوي دي دا به مونږ تاسو ته یو یو ښایو نو ګرانو کتونکو زما سره اوسئ زه به تاسو ته هر هفته یو نوې کیسه اورم هم ستاسو په چینل السلام علیکم ګرانو کتونکو زه یم هدایت الله ګل د یک هزار د یو نوي پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر نننی پروګرام د نورو پروګرامونو دی لږ شانتې بدل او هغه په دې ډول چې موږ تاسو سره وکړو په خپلو پروګرامونو کې د روماني داستانونو د هغه کیسو ذکر کم چې زموږ ستاسو د زړونو خبرې دي موږ تاسو سره وکړې په ټپو په مصرو په سندرو باندې څو پروګرامونه او نن تاسو سره کوو په یو تاریخي سندره په یو تاریخي واقعه داسې پروګرام چې تاسو به یې خوښ کړئ ډېر او تاسو له به درکړي خوند ډېر ځکه چې دا زمونږ د ولسي ادب یوه هنداره یوه ننداره ده او بل طرف ته په دې کیسو باندې زمونږ سرونه د فخر نه هسک دي اوچت دي او موږ هېڅ سینه ټولې دنیا ته ښایو چې زمونږ په دې صوبه کې په دې خاوره باندې زمونږ مشرانو قربانۍ ورکړې دي او هغې خپلې وینې بهولې دي او موږ ته یې دا ازاده فضا دا ازاد وطن پرې ایښی دی موږ کوو د هغه شهیدانو د هغه ګمنامو شهیدانو وینې ته سلام او د هغې مشرانو قربانو ته سلام چا چې په خپلو قربانو باندې او په خپل همت او مړانه باندې دا وطن ازاد کړی دی سلام دی په هغه ننګیالو په هغه میړنو باندې جی ګرانو کتونکو نو چې ذکر راشي د شهیدانو نو په هغې کې د کیسهخانې د شهیدانو د ګجرو ګړۍ د شهیدانو د مردان او خاص کر د ټکر د شهیدانو ذکر ارومرو کېدل پکار دي ځکه چې هم دغه شهیدانو دغه بهادرانو او هم دغه په سر تیرو کسانو زمونږ د دې وطن د ازادۍ او د دې په سوکالۍ کې او د فرنګیانو د دې ځای نه په ځغلولو کې ډېر مهم کردار ترسره کړی دی موږ کوو چې د ازادۍ ذکر د ازادۍ د شهیدانو د ننګیالو ذکر او د ټکر د شهیدانو ذکر نو تاسو په مغزو کې به بالکل یقینا هغه سندره خامخا ګرځي چې په ټکر جنګ دی ګولۍ وریږي او ونې پاڼې رجوینه دا ټکر دا د مردان او د چارسدې په برید باندې پروت یو لوی زوړ تاریخي کلی دی د کوم په خوا کې چې یو لوی نهر بهیږي او د دغه نهر د اوبو په برکت باندې د ټکر ځمکې ډېرې آبادې خوشحاله او په ونو بوټو باندې پټې دي او دغلته کې د میوهدارو ونو بوټو یو ډېر زیات شمېر موجود دی ټکر په ډېرو حوالو باندې مشهور دی او د ټولو نه لویه حواله د ټکر شهیدان دي د کومو چې دغلته کې سلې جوړ شوی دی یو یادګار هم جوړ شوی دی نن موږ تاسو سره کوو د دغه ټکر په حواله څو خبرې
بازار د کلی او د بغداد سره نږدې د ګجرو ګړۍ د ځوانانو چې کله د پیرنګي ګولۍ په کال 1913 کې په خپلو سینو باندې وخوړلې او دغه وطن یې دغه خاوره په خپلو وینو خړوب کړله، نو دکې قربانۍ دکه پیرنګي په خپل ظلم باندې او په خپل جبر باندې مجبور کو او هغه د دې ځای نه په ځغلېدو باندې مجبور کو. هم دغه خلک وو چې چا زموږ د ازادۍ لارې پرانستلې او نن موږ د خپلې خاورې د خپل اختیار مالکان او خاوندان یو. او دا هم دغه ننګیالي دي، دغه میړني دي، دغه شهیدان او دغه بهادران دي چې وروستو زمونږ جونو، زمونږ شاعران او زمونږ داستانګو خلکو په خپلو سندرو کې، په خپلو داستانونو کې یاد کړل او هغه ټولې دنیا ته وښیل چې زمونږ مشران، زمونږ ځوانان، زمونږ بهادران او زمونږ ګمنان شهیدان دغسې دي او د هغوی په نامه یې هم دا سندرې ترتیب کړې او تاسو ته یې پیش کړې. راځئ چې واورو د دې بهادرانو په شان کې لیکلې شوې هم دا سندره.
تاسو ته د یاد وي ګرانو کتونکو چې که دا جګړې دا غذاګانې د امبیلې وي او که د ملکنډ او که دا په چترال د پیرنګیانو چپاولو وو خو زموږ بهادرانو د دې خاورې د دې وطن بچو د هغوی په ښه شان باندې مقابله وکړل او هغوی یې د دې ځایه په تګ مجبور کړل او همدغه وجه وه چې د ازادۍ تحریک وروستو داسې حد ته ورسېدو په کوم باندې چې نه خو چا ګوته کېښودې شوه او نه چا د هغې مخه نیوې شوه. په دې ټولو کې زموږ مېړانو زموږ بهادرانو داسې مړانه وښودله او داسې کارکردګي یې ښودله چې یو خوا یې پیرنګیان د دې ځایه په تلو مجبوره کړل او بل خوا ته یې د ازادۍ تحریک له داسې توان او داسې جوش ورکړو چې وروستو موږ د خپلې خاورې د خپل وطن او د خپل اختیار خاوندان شو. او ولې به موږ دغه خلک په خپلو سندرو کې ستایو نه؟ جی ګرانو کتونکو زموږ مېړانو زموږ بهادرانو په خپلې بهادرۍ باندې او په خپلو شهادتونو داسې تاریخ رقم کړی دی چې یو خواته که موږ د هغوی په دغې کاروایۍ باندې په دغه کارونو باندې په دغه عمل باندې فخر کوو نو بل خواته موږ هغوی په خپلو داستانونو کې په خپلو کیسو کې ستایو او ولې به یې نه ستایو چې هغوی کارونه کړی داسې دي چې په هغې باندې زموږ سینې راوتې او زموږ سرونه هسک دي. راځئ چې د خپل پوهان سره په دې هکله وکړو خبرې چې هغوی د دغې غذاګانو د دغې چپاونو د دغه قربانو په هکله څه نظر لري. په ټکر جنگ دی ګولې وریږي اونې پاڼې رجوینه. په دې سندره کې زموږ د ازادۍ د تحریک یوه یادګاري خو بېشانه خونړی واقع بیان شوې ده. که موږ د خپل ازادۍ د تحریک په تاریخ یو نظر واچو نو څرګنده به شي چې د دې تحریک دوه برخې وې، دوه محاذونه وو. یو ته موږ قلمي محاذ ویلی شو او بل ته جهادي محاذ. په یو محاذ زموږ قامي مشران د قائد اعظم محمد علي جناح په مشرۍ کې جنګېدل. په جهادي محاذ ولس قربانۍ ورکولې. د دې قربانو د واقعاتو یوه سلسله وه چې ابتدا یې د کیسهخانۍ د واقع نه کېږي. په 30 اپریل کال 1913 په کیسهخانۍ کې د پیرنګي فوز د ازادۍ د تحریک په پتنګانو ګولې وورولې چې د شهیدانو یو یادګار نن هم د کیسهخانۍ په بازار کې موجود دی. هم په دغه کال په 22 مۍ په ګوجرګړی کې یوه خونړی واقع وشوه چې پکې بېشمېره خلک جوبل شو. په دغې واقع کې یو پیرنګي چې کرنل مرفي نومېده او په مردان کې SP هم مړ شو. د دغې واقعې د بدل اخیستو دپاره د پیرنګیانو یو دروند لښکر په ټکر حپه وکړه. په ټکر جنګ دی ګولې وریږي اونې پاڼې رژوینه. په دې مقبوله او مشهوره سندره کې د ټکر د خونړی واقع حال خوندي دی چې د پښتنو په حجرو کې نن هم خلک په ډېر شوق سره اوري او د خپلو ننګیالو د قربانو تاریخ تازه کوي. پښتني لوڼه چې اوس هغوی لګیا دي خپلو نارینهو له داخلي پخلي او د ډوډۍ په خیال کې دي. ګړی ساتله به د دوی د تنور په غاړه د ډوډۍ پخولو د ټپار په ځای د ګولو بمونو او د سنګینونو ټکارې راځي او دوی څه خبر دي چې درنګ سات لبه د پیرنګي د لاسه په مونږ رڼا ورځ توره شپه شي. ناڅاپه د رسالې د سونو د خپو ټکار شروع شو او ناګانه رساله په کلي راننوتله. د نیر غاړه د فوج نه ډکه شوه او د کلي نه ګیره تاو کړه. مشینګنونه ولګېده او وچلېده. د اور لوخړې شروع شوې. د اور د لوخړو سره ټول کلی په منډه شو. دوی خو د اور د مړ کولو په خیال راغله خو په دوی باندې د مشینګنونو باران جوړ شو. په ټوکې په لارو کې کوم ځای کې چې څوک لګي راغورځېږي. نیر د وینو نه ډک شو. لاشونه پکې را روان دي. ټولو د شهادت پیالې نوش کړې او خپلې سورې سینې خپل خدای ته پیش کړې چې دا پسه او دا ولې. اجرې وسوځولې شوې. کرسۍ میزونه د ایرو ټوپکي شو. په کلي کې ګرفتارۍ وکړې شوې. کلی تالا کړی شو. غلا، غنم، جوار، اوربشي او په ګوړه کې د خاورو تیل ګډ کړی شو. ټکر کلی تباه کړی شو خو جرم معلوم نه دی. ډېرې ګرفتارۍ وکړې شوې خو جرم معلوم نه دی. کورونه وسوځولی شو خو جرم معلوم نه دی.
جی ګرانو کتونکو دا خو څو معلوماتي خبرې چې تاسو واورېدلې ځان مو ته خبر که او مونږ تاسو سره کوو څو نورې خبرې که هغه د ملکنډ میړني دي او که هغه د خیبر ځوانان ټولو په خپل خپل وخت او په خپل خپل انداز کې د وطن د ازادۍ دپاره کړی دی کار او دا وطن یې مونږ ته پرېښی دی آزاد په کوم کې چې نن سبا مونږ د خپلې خوښې د خپل قانون د خپل دستور مطابق کارونه کوو لګیا یو هلې ځلې کوو او لګیا یو د دې د آبادۍ د دې د ودانۍ دپاره منډې تړې وهو دا وطن زمونږ وطن دا وطن زمونږ د ننګیالو زمونږ د میړنو وطن بلکل ګرانو کتونکو موږ تاسو ته ښایو په ننني یکزار کې د دغه میړنو کیسې د دغه میړنو د غیرت د دې د جوش د دې د ولولې او خپلې خاورې سره د محبت نندارې راځئ چې وګورو په خپلو سترګو چې دا څه حالات دي زما وروڼو دا هغه توتي دی چې دې د چا د قسمت علي بابا راوباسي نو هغه به ډېر زر کامیاب شي د دې لاله دې توتي د علي بابا راویستې ګورم چې د دې لاله په قسمت کې څه دي ګوره لاله ستا په قسمت کې لیکلي دي چې تا باندې ډېرې خیر ورځې را روانې دي او ډېر زر به خوشحالي تا ته میلو شي او خدای به تا د دې غلامۍ نه خلاص کړي